तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे. د تحریک انصاف لاریون افغانانو ته ګران تمام شو خپل خو تختیدل مګر افغانانو ته غم جوړ کړ. پاکستان وايي ټول افغانان اسلام آباد څخه شړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان هیڅ افغان مهاجر اسلام آباد کې د پی ټی آی لارونکو ګډون نه وکړای، خو د پاکستان حکومت بیا د عمران خان ملامتولو لپاره داسې اوازه خپاره کړه چې ګڼې افغان مهاجرو بیا د هغه په لارونکو ګډون کړی و او وايي 33 تنه نیولي هم دي، خو حقیقت کې یاد کسان له خپلو کورونو په زوره ویستل شوي او نیول شوي. تازه خبر دا دی چې په پاکستان کې له وروستیو پرلپسې لاریونونو او ناامنۍ وروسته د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د راتلونکي میاشتې تر پایه له اسلام آباد څخه ووځي. محسن نقوي وایي د دوی د ادارو له اجازې پرته افغانان په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه نه لري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي چهارشنبه ماسپښین په پلازمینه اسلام آباد کې د وروستیو ناامنیو اړوند یو کنفرانس کې ویلي چې د دسمبر میاشتې تر پایه باید هغه افغانان چې په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه نه لري له دې سیمې ووځي. هغه زیاته کړې هیڅ افغان وګړی د اسلام آباد ادارو له اجازې پرته په پلازمینه کې ژوند نشي کولی. هر هغه افغان وګړی چې د پاتې کېدو اراده لري باید رسمي اجازه پاڼه ولري. بلخوا د پاکستان اطلاعاتو وزیر وویل چې 33 هغه افغانان نیولي چې د عمران خان د ګوند لاریونونو کې برخه اخیستې وه. د تحریک انصاف ملاتړي بیا خپل مشرانو ته غوسه دي او وايي خپله خو میدان ته نه راځي او هغوی چې راغلي هم ول دوی مخکې وتښتېدل او لاریون کوونکو یې پر حکومتي ځواکونو ووژل. محسن نقوي رسنیو ته ویلي چې دا مهال په اسلام آباد کې لارې او سړکونه پرانیستل شوي او ژوند په عادي ډول پیل دی. له تېرو 3 ورځو راپدې خوا د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو د دغه ګوند د مشر او پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کولو لپاره لاریون پیل کړی. د دغه لاریون له پیله اسلام آباد او راولپنډۍ ته ټولې غځېدلې لارې او دولتي او بهرنۍ ادارې وتړل شوې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.